السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ ختمه سئ. قدرمن لیدونکو زموږ نننۍ ویډیو چې دا بیا هم د بینانس په اړه ده، ډېره خوندوره ویډیو ده. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته همدا ښیو چې څنګه کولی شو د بینانس اکاونټ څخه خپل موبایل نمبر ته ایزي ډوډ وکړو، پیسې ولیږو. هغه که د هر هیواد نمبر وي، مثال د افغانستان نمبر وي، پاکستان، سعودیه، امارات، امریکا، استرالیا، جرمني، هر هیواد کوئ تاسو خپل موبایل نمبر ته څنګه ترې ایزي لوډ کولی شئ. ښه نو تاسو فقط اوس ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ، زه تاسو ته ټوله مرحله ښیمه. لومړی به تاسو راشئ خپل موبایل ته، خپل بینانس اکاونټ به خلاص کړئ. کله مو چې بینانس اکاونټ اوپن کړه، هوم برخې ته به راشئ. دلته به تاسو راشئ، پاس د ښي کونج چپ کونج کې تاسو وینئ د پروفایل نشان چې کوم ښکاري، د بینانس کوم لوګو چې ښکاري، په دې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو، په همدې برخه کې به تاسو لاندې راشئ، دلته د مور سرویسز وینئ، په همدې به کلیک وکړئ. کله مو چې په همدې کلیک وکړو، دلته به تاسو ته بیا همدا ډول صفحه راشي. دلته به تاسو د فی په نوم یو آپشن هغه ولټوئ. دلته تاسو وینئ همدا فی، په همدې به کلیک وکړئ، پی ای وای. په همدې مو چې کله کلیک وکړو، تاسو ته بیا همدا ډول یوه صفحه درومي. دلته به لیکلی وي موبایل ټاپ اپ، په همدې به کلیک وکړئ. کله مو چې په همدې کلیک وکړو، نو تاسو بینانس اکاونټ ډایرکټ چې تاسو په کوم ځای کې اوسیږئ هغه لوکیشن هم را اخلي. خو ما مخکې هم له همدې څخه پیسې لیږلي دي افغانستان نمبر ته. دلته تاسو نور هیوادونه هم انتخابولی شئ. که مثال تاسو یا پاکستان کې اوسیږئ، دلته فقط ولیکئ پاکستان، یا مثال انډیا کې اوسیږئ، انډیا ولیکئ، انډیا هم لیکای شئ. یا مثال سعودیه کې اوسیږئ، سعودیه نمبر ته یې لیکئ، سعودیه هم لیکای شئ. دغسې امارات هم لیکای شئ. هر هیواد نمبر ته تاسو لیږلی شئ. خو موږ یې د افغانستان نمبر ته لیږو. زه فلحالا افغانستان کې اوسیږم. دلته بیا تاسو په همدې ځای کې هغه شبکې انتخابولی شئ چې مثال کومه شبکه ده. که افغانستان وي، هر هیواد وي، دلته تاسو وګورئ زموږ سره روشان، اتصالات، ټومه، وایرلی، مثال افغان بسیم دی، سلام دی. که دلته موږ بل هیواد هم انتخاب کړو، مثال زه به پاکستان ولیکم، تاسو دلته وګورئ. دلته هم موږ ته هغه سیم کارتونه ټول ښایي چې ستاسو سره هر ډول سیم کارت وي، مثال دا هم ښیي. دغسې بل هیواد، خو زه خپله دلته افغانستان انتخابوم. زه خپله سلام نمبر ته پیسې لیږم. دلته زموږ مخکې له مخکې هغه نمبر انتخاب شوی دی. تاسو که ایم ټي این، افغان بسیم نورو ته لیږئ، هغه هم تاسو دلته انتخابولی شئ. دلته تاسو ته څه اندازه پیسې ښایي چې دومره تاسو لیږلی شئ. مثال 50 افغانۍ، 15 سنټه به تاسو نه کټ کېږي، او 1 افغانۍ چې لیږئ 1.2 یو اس ډي ټي به ستاسو بینانس اکاونټ نه کټ کېږي، ستاسو موبایل نمبر ته به 1 افغانۍ جمع کېږي. دلته که په دې کې ستاسو خوښ نه شي، دلته په مور باندې چې کله کلیک وکړئ، دلته ستاسو بیا نوره هم تاسو ته ښایي چې که تاسو ډېرې پیسې لیږئ، مثال یا زیات انټرنیټ فعال کوئ. خو زه خپله غواړم چې 14 جی بي انټرنیټ فعال کړم په سلام سیم کارت کې. زه دلته په 600 افغانۍ باندې کلیک کړم، دل لیږم. تقریبا په 1540 افغانۍ فعال کېږي. نور کوم ایزي لوډ سیم کارت چې کټ کوي 15 افغانۍ، تقریبا داسې به څو پاتې شي، 1540 نو فعال کېږي. همدومره به پاتې شي چې 600 زه ولیږم. خو زه دلته په 600 افغانۍ نه کلیک کړم. هر څومره چې تاسو لیږلی په دې لیست کې باید تاسو ته چې کوم خواندې درکړي، ستاسو ضرورت مطابق په به کلیک وکړئ. زه دلته په 600 کلیک کړم. کله مو چې کلیک وکړو، دلته ستاسو ته بیا همدا ډول یوه صفحه را درومي. دلته بیا په کنفرم باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کنفرم باندې کلیک وکړو، دلته بیا ستاسو نه بینانس کومه کی چې تاسو ورکړي وي، مثال کوم سیکیورټي کوډ وي، سیکیورټۍ په خاطر به تاسو داخل کړئ. یا وروسته بیا ستاسو پیسې چې دي هغه لیږل کېږي. زه خپل کوډ داخلوم. اوس تاسو وینئ زموږ سیم کارت ته به اوس پیسې راشي. تاسو وینئ دلته موبایل ټاپ اپ پروسیسینګ حالت کې دي. نو دا پیسې به موږ ته اوس ورسېږي، دا به کمپلیټ شي. لږ انتظار پاتې کېږو. زه به یو خپل سیم هم چیک کړم. تاسو وینئ موږ ته میسیج هم وشو موبایل ته. زه په دې نه کلیک کړم. تاسو دلته وګورئ موږ ته 600 افغانۍ چې دي دا موږ ته جمع شوې بینانس اکاونټ له طرفه. زموږ د سلام سیم ته همدا پیسې راغلی. دلته به هم دا کمپلیټ شي. خو دلته څخه هم موږ بهر کېږو. تاسو ته ایمیل هم کېږي
که تاسو خپل ایمیل چیک کوئ ستاسو ته به یو ایمیل هم شوی وي. زه راځم ایمیل ته. ښه دلته تاسو وګورئ تاسو ته ایمیل هم شي په همدې طریقه چې ستاسو موبایل نمبر ته له باینانس له طرفه دومره پیسې چې دي الاډ شوي دي 600 افغانۍ یا کوم ایمیل باندې مو چې باینانس جوړ کړی وي هغه ایمیل ته تاسو ته ایمیل هم شي له باینانس لخوا. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې باینانس اکاونټ څخه خپل موبایل نمبر ته پیسې ولیږئ چې هر ډول موبایل نمبر وي تاسو کولی شئ. نو باینانس په اړه به هم زه وایم چې د آنلاین پیسو ګټلو لپاره یو بهترین فرصت دی. تاسو د همدې فرصت څخه ګټه پورته کړئ. یو ډیره بهترینه طریقه ده د آنلاین پیسو ګټلو. په دې کې هیڅ دا هم نشته چې یا به ستاسو پیسې له منځه لاړې شي یا به مثال څوک وتښتوي لکه مخکې ځینې جعلي سایټونه شو چې پیسې به مثال له ځان سره وړلې څه موده کار به وکړو چې د خلکو اعتبار به ترلاسه کړه بیا به مثال سایټونه بند شول خلکو نه پیسې وي. باینانس کې دا خبره هیڅکله نشته. په دې کې په میلیوناو پیسې دي په میلیوناو خلک کې دي. دا مشکل نشته چې تاسو پیسې به یې فقط لږ تخنیک لږ مثال پوهې ته اړتیا لري تجربې ته. په دې کې فقط لږ تاسو زده کړه کوئ چې خالي د کرنسۍ سره بلد شئ. نو یوه ښه طریقه ده د آنلاین پیسو ګټلو یوه ښه لار ده. حتما په دې کې کار وکړئ ځکه تاسو کړی شئ چې په خپل کور کې بغیر له کوم مزدورۍ بغیر له کوم ستړیا تاسو کار وکړئ. نو په باینانس کې زه تاسو ته دا ډاډ درکوم چې په دې کې تاسو فقط له 10 یا له 100 USDT هم سټارټ واخلئ کار فایل کړئ. د کوم انټرنیټ مصرف مو چې دی د میاشتې یا د ورځې د تاسو له همدې باینانس پوره کولی شئ. که بیا په دې کې تاسو لږ لوړ لاړ شئ مثال په دې نه تاسو بسته فامیل هم ساتلی شئ ځکه په دې نه خلک فامیلونه ساتي. همدا د خلکو کاروبار ګرځېدلی دی په خارج کې. تاسو که په یوټیوب کې سرچ وکړئ په میلیوناو په لکاو ټریډ په همدې کې خلک کوي ځکه همدا یې کاروبار دی. نو د آنلاین پیسو ګټلو یوه ډیره ښه یوه ډیره زبردسته لار زه بولم. حتما په دې کې کار وکړئ. هغه ملګري چې څوک اکاونټ بیخي لري نه په باینانس کې نو تاسو کړی شئ چې اکاونټ جوړ کړئ. د اکاونټ جوړولو طریقې ویډیو به موږ هم تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې اچولی وي. د هغه لینک په لینک کلیک وکړئ او ویډیو وګورئ. او دې څخه علاوه په باینانس کې مثال څنګه کار وکړو څنګه پیسې وګټو څنګه کوین واخلو څنګه یې خرڅ کړو کوم ډول کوین واخلو هغه ویډیوګانې هم زموږ په چینل کې شته. د باینانس کورس په نوم ځانګړی پلی لیست دی تاسو هغه ټولې فری کتلی شئ او د هغه پلی لیست لینک به موږ هم د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې اچولی وي. نو قدرمنو لیدونکو حتما تاسو په دې کې ټرۍ وکړئ کار فایل کړئ خیر له کم وي فایل کړئ لومړی ځل له 10 وي فایل کړئ انشاءالله نتیجه بیا 100% کې مثبته وي. که بیا مثال طبیعت مو وګرځي همدې سره لږ بلد شئ بیا تاسو کړای شئ په آینده کې 500 زر ټریډ هم ولګوئ خو لومړی یې لیکه مو فایل کړئ خو حتما کار فایل کړئ نو انشاءالله 100% کې به نتیجه مثبته وي.